نو لیدونکو زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. زه وږمه صبا امر نن بیا د تاسو په خدمت کې یم. زه غواړم نن یو څو مهمې خبرې له تاسو سره شریکې کړم. هغه دا ده چې نن سبا افغانستان له ډېر سختو شرایطو زموږ هیوادوال د ډېر سختو حالاتو څخه دوی تیریږي. نو د دې لپاره چې یعنی ډیر هر کور کې چې وګوري یو دوه درې کسان د ژور خفګان کار ګرځېدلي، خاص کر ځوانان، حتی ماشومان هم وګوري هغوی یو خفګان لري، د راتلونکي غم ورسره دی، د ویل مړۍ ډوډۍ غم ورسره دی. نو د دې ژور خفګان څخه راوتل، ځوانان بیکاره دي، چې تحصیل یې کړی دی، مکتب یې ویلی، پوهنتون یې ویلی دی، بیا هم بیکاره دي، بیا هم خفه دي سره. نو د دې د حل لاره څه ده؟ نو یو څو ساده خبرې هغه څرنګه چې ما هم په خپل یعنی هیڅ انسان هغه څرنګه چې ما هم عملي کړي دي، په همدوی مې فکر کړی دی او ځان مې د یو ژور خفګان څخه او همدارنګه د یو دوزخ څخه راویستلی دی. هغه خبره دا ده چې هېڅکله تاسو دا فکر مه کوئ چې تاسو بې ارزښته یاستئ. هیڅ انسان بې ارزښته نه دی. خدای پاک چې دا دنیا یې جوړه کړې ده، انسان اشرف مخلوقات پیدا کړی دی، دا ځمکه، دا اسمان، دا ځنګلونه، دا دریابونه، دا سمندرونه، حتی دا ونې بوټي، دا هر څه د ګټې لپاره دي. انسان هم په خپله د ګټې لپاره دی. تاسې هر یو چې پیدا شوي، تاسې په هر ځای کې چې ژوند کوئ، ستاسو وجود، ستاسې د وجود غړی یو هم بې ګټې نه دی. هر څه تاسو ته فایده لري. تاسو په خپله د ګټې لپاره یاستئ. تاسو په خپله یوه لویه سرمایه یې. په دې باندې سوچ وکړئ چې تاسو په خپله ارزښت لرئ، سرمایه لرئ. دا چې نن سبا لکه کار نه لرئ، بیکاره یې او بیکاري ده، د تاسو په ژور خفګان باندې د افغانستان نظام نه بدلیږي، بلکې د تا د کور نظام بدلیږي. مور دې که خفه، خور دې که خفه، ورور دې که خفه. پوه شوئ؟ نو ته په خپله خفه، ولې دې دا دوزخ ځان ته جوړ کړی دی؟ د ژور خفګان یا سوچ یا تشویش باندې د کور شاته در کار نه راځي چې تا ته ټک ټک وایي راسه دلته فلاني چې کې ته یو انجینر یې راسه دلته دغه ساختمان کار پسې به ته اوسې. او بل په کار کولو باندې مه شرمېږئ هېڅکله. د دنیا کوم کارونه چې د شرم وړ دي، هغه قتل، هغه غلا، هغه بل آزار رسول دي، انسانانو ته آزار رسول دي. نور د دنیا هیڅ کسب هغه نه دی، هیڅ کسب کې هیڅ هغه کې عیب نه دی. که تاسې بولاني پخوئ، برکي پخوئ، که تاسې آشپزي کوئ، که تاسو د ډیګري دې په جیب کې، که تاسو زی ګلکاري کوئ، که تاسو زی یو بل خشره کاري کوئ، په دې ټولو کې هیڅ عیب نه دی. تاسې له کوره ووځئ، مثلا ته یو انجینر یې، فارغ تحصیل یې، دا پوره یو کال، یو نیم کال، دا یو میاشت، 2 میاشتې، 8 میاشتې تا خفګان وکړو، غیر له دې نه چې ځواني دې د لاسه ورکړه، صحت دې د لاسه ورکړه، د کور وضعیت دې خراب کړ، بل دې هېڅ هم ونه کړه. نو ته چې دا سهار له خوبه راجګ سي، هر انسان اول خو په دې چې له خوبه راجګ شوې، دا خوب په خپله په معنا د مرګ دی. دا چې ته بیرته دوباره ژوندی شوې، په دې باندې شکر ویستل پکار دی. د مونځ اودس او د خدای عبادت خدای پاک ته د دې وړ وګرځېدې چې سجده کېږدې، دا په خپله شکر جای دی چې ته باید سجده کېږدې او خپله ورځ خوشحاله او آرامه شروع کړې. دا چې ته په پښو باندې روانېږې، ځې حداقل اودس کوې یا یو بل ضرورت دې رفع کوې، په دې شکر وباسه چې خدای پښې درکړې دي. که ستا پښې نه وای تا به لکړې اخیستې، که دې لکړې نه درلودلې، لاسونه دې نه وای بس خوی دي. په دې شکر وباسه چې په دې لاس باندې ته یو پیاله چای یا اوبه راخلې، خپل ضرورت ډوډۍ خورې، دا هم شکر پکار دی. په دې خولې دې ژبې باندې دې شکر وباسه چې ته نارې وایې او خپل یو مشکل حل کوې، د خلکو سره خبرې کوې. په دې شکر وباسه چې ته دا ښکلې دنیا، دا ځمکه، اسمان، کورنۍ، غړي، ښایستونه هر څه ګورې، دا شکر لوی نعمت دی. په دې باندې شکر وباسه چې ته بد له ښه نه او ښه له بد نه توپیرولی شي. هغه عقل دی
چې خدای پاک تا ته درکړې، پوهه ده چې خدای پاک تا ته درکړې. آیا دا ټول نعمتونه چې دا دومره شتمني چې خدای تا ته درکړې ده، د دې شکر گزاري موږ ته ډیره سخته ده چې باید موږ شکر وباسو. پاتې بیا نور، بیا دا انجینری، دا د دنیا مال دولت دا هیڅ ارزښت نه لري. صرف موږ ته دا زموږ وجود ډیر زیات قیمتي دی. دا ټول لوی نعمت دی چې خدای پاک موږ ته راکړی، او د دې هر لحظه که موږ شکر وباسو په دې باندې خدای پاک اضافه کوي. نو تاسو که کار نه لرئ، حداقل د نور نه یو جوړه جامې لرم او لرم، یو موبایل مې په جیب کې دی، دا هم یو لوی هغه دی غنیمت دی. فیسبوک لرم او انستاګرام لرم، ټیک ټاک لرم، انټرنیټ لرم، دا هم یو شکر دی. بس تا په جیب کې دا د موبایل، یو څوک موبایل هم نه لري، یو څوک انټرنیټ هم نه لري. 4 دانې ملګري لرم، د باندې زه سره خبرې کوم. ضرور نه ده چې موږ د آخر د سر د کوڅې کې چې یو هلک دی هغه موټر لري، هغه لوی بلډینګ لري، یو بل شی لري، دا لري. ضرور نه ده چې دا ټول خلک د افغانستان د موټرې ولري. ضرور نه ده چې د افغانستان ټول خلک د شپه او ورځ پلونه وخوري. ووایه یو مړۍ ډوډۍ مو مسافر ته که ده، د هغه هم شکر پکار دی. په مور و پلار شکر پکار دی، په کورنۍ غړو شکر پکار دی، په کور، په فرهنګ. موږ یو ښه فرهنګ لرو، ټول یو ځای ژوند کوو، په دې شکر پکار دی. نو ولې ژور خفګان وکړو؟ د څه لپاره خفګان وکړو؟ فقط کار او کار صحیح ده، کار مهم دی په ژوند کې. ته له کور نه ووځه، 10 قدمه لاړ شه، 10 رقمه، یعنې په خپل وطن کې کار پیدا کول ډېر ساده دي. که ته مثلا یا پردي وطن کې، دې وطنونو کې ډېر سخته ده چې ژبه باندې نه پوهېږي، د کار طریقې، دکانونه ټول یو ځای نه دي چې مثلا یو دکان ته ځي وایي چې یو شاګرد دی په کار ده، هغه وایي چې آنلاین یې وګوره. آیا ته انټرنیټ لري نه لري، کمپیوټر لري که نه، ته به څه رقم دفترونو ته ځې. ډېر سخته دی، یو ساده مزدوري درته سخته ده چې دې پیدا کړي. خپل وطن کې ډېر ساده دی، اسانه دی. که ته مثلا لاړ سې له دې نه چې 1 میاشت 2 میاشتې ته په کور کې بېکاره وې، هغه زړه دې وخوړ، له هغه نه چې ته لاړ سې یو دکان، 10 دکانونو باندې وګرځې، 11م دکان کې خو به درته یو شاګردي پیدا سي. د اقل چې ډېر کمې د ورځې 200 افغانۍ درکړي، د میاشتې 6 افغانۍ سولې تا ته 6 مسایل مشکله په خپل کور کې د حل کېږي. د هغه نه چې ته دا 1 میاشت بېکاره په کور کې کښېنې، زړه مو خوري، د 4 کسانو نه قرضدار هم اوسې. همداسې ورو ورو. خو یو کار مهم دا ده، چې ته هر کار د ژوند چې کوئ، اخلاص باید پکې ولرئ. په اخلاص کې حتما برکت شته دی. تاسې اخلاق باید ډېر ښه واوسېږي. په دې خولې باندې ښې خبرې کوه، بدې خبرې مه کوه، د بل زړه مه ازاروه. همدغه خوله دې ده، همدا ستا خبرې دي چې تا یو کوچي ته رسېږي. او بل نیت صفا ساتئ. هېڅکله په چا باندې بدنیتي مه کوئ، او فلانی لري او زه یې نه لرم، چې دا کار د خدای پاک ډېر بد راسي او خدای پاک بیا نه درکوي. همیشه په خپل کمو باندې تاسې شکر وباسئ. خو که ته ټوله ورځ خفګان وکړې، کور کې ناست یې، ولې یا په کار شرم وکړې، یا په غریبۍ باندې شرم وکړې، یا بل ته تمه ولرې چې ودرېږه فلانی د ما سره وکړي، فلانی د ما سره وکړي. هغه هم یو انسان دی، هر څوک ضرورتونه لري، هر څوک هغه لري خپله. تر څو به څوک چا سره کوي، د بل د لاس په تمه مه کښېنئ. همیشه باید په خپله په لږ کار باندې باید شکر وباسئ، او د لږ کار په جستجو کې سئ. خدای پاک حتما تاسو ته درسوي. خو په بل باندې بدنیتي مه کوئ، حتما خدای پاک تاسو ته تر هغه هم ښه رسوي. نو که ته خفګان وکړې او ټول ورځ وایي چې فلانی لري زه یې نه لرم، او یا زه یو بېکاره یم، یا نشو ته خدای نخواسته مخه کوي، یا خودکشي ته ځان، نه، دا د حل لاره نه ده. دا غیر له دې نه چې تا ځان خراب کړ، ته ناجوړه شولې، بیا د ډاکټر دوا پیسې هم نه لرې. نو بهتره دا ده چې سر له دننه، سر له همدغه دقیقې نه په خپلو 2 جوړو کالیو باندې شکر وباسئ. خپل یو زوړ کور د خټو نه چې جوړ شوی دی، په هغه شکر وباسئ. په یو دانه ګزارۍ چې کور کې لرئ، اوبه دي پکې،
په هغه شکر وباسئ چې هغه کې اوبه شته دی او تاسو یې څښئ. که هغه ګیلاس هم نه لري دغه کوزړۍ نه ټول کورنۍ په نوبت سره څښئ. په هغه کور کې یو ویاله راغلی ده یا یو بامبا راغلی ده په هغه هم شکر وباسئ. یو المړۍ وچه ډوډۍ چې تاسو ته دررسېږي په هغه هم شکر وباسئ. ډېروي یې خدای په همت سره چې تاسې لوړ همت ولرئ، خفګان ونه کوئ، د رواني تکلیفونو ښکار نه شئ. ځان ته دوزخ مه جوړوئ. د خپل کور غریبي غربت کې کښېنئ، څلور کسه ټوکې وکئ، ماښامونه مو ښایسته کئ، خبرې وکئ، یو بل سره مینه وکئ. هېڅکله تنهایۍ ته مه ځئ. سوچ مه کوئ د بل په فکر کې، په ځان باندې سوچ وکئ. خپل ځان سره مینه وکئ، خپل سترګو سره، خپلې خولې سره، خپل صحت سره. همدغه شی ده چې همدا شکرګزاري هغه ډېرېږي. یو بله دنیا تاسو ته ډېرې کړکۍ د رحمت تاسو مخې ته خلاصېږي. ناهیلې کېږئ مه. تاسو په لږو باندې شکر وکئ، خدای بیا ډېر زیات درکوي. په دې هیله چې زما خبرې د تاسو خوښې شوي، د تاسو ډېر مشکلات حل شوي، نو سر له دننه همدا اوس نه ذاتي نور خفګان بند دی. ځان سره مینه وکئ. تاسو ډېر قیمتي یاستئ. ستاسو ژوند قیمتي ده. خدای پاک تاسو ته ډېر څه درکړي. هغه چې یوه سترګه هېڅ ټوله دنیا کې وګرځي، میلیونونه ډالر مصرف کړي، تاسو یوه پوزه څوک نسي جوړولی، ستاسو یوه خوله سړی نسي جوړولی، ستاسو سترګې نسي جوړولی، ستاسو لاسونه نشي، حتی ګوته نشي درته جوړولی. یوه ګوته پوهېږئ، یوه ګوته ډېره قیمتي ده. نو د خپل د ټول بدن، د خپل د ټول غړو چې تاسو قیمتي یاستئ، تاسو د کور لپاره په درد خورئ، د ټولنې لپاره په درد خورئ او تاسو د ارزښت وړ یې. په دې هیله چې خوشحاله اوسئ. تر بلې ویډیو پورې ماته اجازه راکړئ. دا چې تر اوسه پورې کښېناستئ، د ما خبرې مو اورېدې، یوه دنیا مننه. خوشحاله اوسئ، د ځان سره مینه وکړئ چې خدای دې شکه خوشحاله شي.